قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسو ټول جوړ او روغ یاستئ او د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي او کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب کتابچې او قلم سره آماده زموږ د درس په انتظار ناست یاست. ښه ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ او تاسې په 25 درس کې په درې فضا باندې کار کړی او هغه موږ او تاسې لوستي وو. صحیح دی؟ په درې فضا کې موږ او تاسې د فضا تعریف کړی او د هغې نه وروسته ځینې نورې موضوعګانې وي چې د یو مستوي او د یوې کرښې نسبي حالتونه وو کوم چې موږ او تاسې هغه ولوستل. مطلب یا به 2 شریکې نقطې لري یا به 1 شریکه نقطه لري او یا به هیڅ شریکې نقطې یو له بل سره نه لري. اوس موږ او تاسې د یو مستوي په داخل کې فرضاً دا یو مستوي ده د دې په دې مخ باندې موږ او تاسې د خط حالتونه د دوو خطونو حالتونه موږ او تاسې لولو چې دا دوه خطونه د دې مستوي په مخ باندې څو حالتونه لري نسبي حالتونه نن موږ او تاسې دا څنګه کوو لولو. نو راځو موږ او تاسې دلته چې د مستوي په داخل کې د مستوي په داخل کې دوه خطونه درې نسبي حالتونه لري. نسبي حالتونه لري. صحیح شو؟ د یو مستوي په داخل کې دوه خطونه یو له بل سره څو حالتونه لري؟ 3 حالتونه لري. راځم اول یا به څنګه وي؟ یو له بل سره موازي وي. موازي به وي. یا به څنګه وي؟ یو له بل سره متقاطي وي. او یا به څنګه وي؟ یو له بل سره به متنافر وي. یا به یو له بل سره متنافر وي. دا 3 حالتونه دوی یو له بل سره لري البته د مستوي په داخل کې. اول حالت ته راځم. که چیرې 2 خطونه د یو مستوي په داخل کې یو له بل سره شریکه نقطه ونه لري موږ او تاسې وایو چې د مستوي په داخل کې دا خطونه یو له بل سره څنګه دي؟ موازي دي. داسې وګورئ فرضاً دا یو خط دی دا بل خط دی دا او دا یو مستوي ده. تاسې وګورئ یو له بل سره کومه شریکه نقطه لري؟ نه. دا مستوي ده یو له بل سره هیڅ شریکه نقطه نه لري. که هر څومره امتداد ورکړم یو بل څنګه کوي؟ نه قطع کوي. نو موږ وایو چې دا دواړه خطونه یو له بل سره څنګه دي؟ موازي دي. تاسې وګورئ دلته درته زه جوړوم اوس. ښه دا یو مستوي ده فرضاً دی کیو مستوي ده 2 خطونه د دې په داخل کې دي. دې ته فرضاً D1 او دا بل څه دی D2 دی. که دې دواړو خطونو ته یو له بل سره شریکه نقطه ونه لري د دې مستوي په داخل کې دا دواړه موازي دي. که هر څومره امتداد ورکړم یو بل څنګه کوي؟ یو بل نه چې قطع کولی. نو لومړی حالت دا شو که چیرې 2 مستقیم خطونه د مستوي په داخل کې یو له بل سره کومه شریکه نقطه ونه لري دا دواړه خطونه یو له بل سره څنګه دي؟ موازي دي یو له بل سره. دویم حالت ته راځم. که چیرې د مستوي په داخل کې 2 خطونه یو له بل سره یوه شریکه نقطه ولري نو دا دواړه خطونه د مستوي په داخل کې متقاطي دي. داسې دا یو مستوي شوله دا مستوي ده د پی مستوي ده. دا د D1 خط دی او دا د D2 خط دی. وګورئ د D1 او D2 خطونه یو له بل سره د او یوه شریکه نقطه لري. د D1 او D2 2 خطونه یو د بل سره د او یوه شریکه نقطه لري. نو موږ څه وایو؟ منګ وایو کچېرې دوه خطونه د مستوي په داخل کې یو له بل سره یوه شریکه نقطه ولري نو دواړه خطونه څنګه دي؟
متقاطع دي دواړه خطونه یو له بل سره متقاطع دي. دریم حالت ته راځم. که چیرې دوه خطونه وي او د یو مستوي په داخل کې واقع نه وي او یو له بل سره کومه شریکه نقطه هم ونه لري نو موږ څنګه وایو؟ موږ وایو دا خطونه متنافر دي. داسې وګورئ. دا د ډي یو مستقیم خط دی. صحیح دی؟ او دا خط د مستوي نه بیرون واقع دی. دا د ډي دوه خط شو. دا دواړه په مستوي کې اصلا واقع نه دي، له مستوي نه بیرون واقع دي. نو موږ څه وایو؟ د ډي یو او ډي دوه مستقیم خطونه یو له بل سره څنګه دي؟ یو له بل سره دا دواړه متنافر دي. که چیرې دوه مستقیم خطونه په یو مستوي کې واقع نه وي او یو له بل سره کومه شریکه نقطه هم ونه لري، موږ څنګه وایو؟ موږ وایو دا دواړه خطونه یو له بل سره متنافر دي. بیا درته تکراروم، دوه مستقیم خطونه چې په یو مستوي کې واقع نه وي او یو له بل سره ګورئ داسې، دا یو مستوي ده، یو خط داسې ده، یو خط داسې ده. ګوره د دواړو ترمنځ فاصله وجود لري. هغې څنګه چې تاسې وګورئ تاسو ته داسې ښکاري چې دا یو له بل سره شریکه نقطه لري، خو نه. او مستوي لاندې ده، مستوي کې واقع نه دي، فضا کې واقع دي. نو دا یو له بل سره شریکه نقطه هم نه لري او په مستوي کې هم واقع نه دي، نو یو له بل سره متنافر دي. سمه ده؟ ښه، دا اوس راځم د دوو مستویګانو حالتونو ته. خدای دې وکړي چې تاسې د مستوي په داخل کې د دوو خطونو په نسبي حالتونو باندې پوه شوي یاستئ. د دوو مستویګانو نسبي حالتونه، دوه مستویګان هم یو له بل سره درې حالتونه لري. دوه مستویګان هم چې لري یو له بل سره درې حالتونه لري. یا به منطبق وي، یا به متقاطع وي، او یا به یو له بل سره موازي وي. اول لازم د دوه مستویګانو حالتونه یو له بل سره څو حالتونه لري؟ درې حالتونه. منطبق، دویم متقاطع، دریم شی موازي. دا درې شریکې نقطې لري. یا به دوه مستویګان یو له بل سره منطبق وي، یو په بل به منطبق وي، یا به یو له بل سره موازي وي، او یا به یو له بل سره څنګه وي؟ متقاطع وي. اول حالت ته راځم، منطبق ته. دوه مستویګان څه وخت یو له بل سره یو په بل منطبق کېدلی شي؟ که چیرې دوه مستویګان یو له بل سره درې شریکې نقطې ولري، یا د یوې مستوي درې نقطې په بله مستوي کې شامل شي، خود به خود دا مستوي په دې بله مستوي باندې څنګه ده؟ منطبق ده. راځئ تاسې وګورئ داسې. دا یوه مستوي ده، د پی مستوي ده، او دا یوه بله مستوي ده، دې ته د کیو مستوي وایي. اوس د دې کیو د مستوي درې نقطې د پی په مستوي کې شامل دي. یو څوک تاسې نه پوښتنه کوي چې څنګه د کیو د مستوي درې نقطې په پی کې شامل شوي. اصلا موږ مخکې یو اصل داسې لوستی و چې که چیرې درې نقطې چې د یو مستقیم خط په امتداد واقع نه وي، له هغې نه یوازې یوه مستوي تېرېدلی شي. سمه ده؟ نو د دغې کیو د مستوي درې نقطې د دې پی په مستوي کې شاملې دي، نو د کیو مستوي د پی په مستوي باندې څنګه ده؟ منطبق ده پی. سمه ده؟ اوس وګورئ، دا میز یوه مستوي ده او دا یوه بله د دې مخ دا بله مستوي ده. که چیرې د دې مستوي د دې میز د مستوي سره درې شریکې نقطې ولري، نو دغه تخته پاک چې کوم مستوي موږ او تاسې د دې مخ فرض کړی وو، دا په دې میز باندې څنګه ده؟ وګورئ، منطبق ده. صحیح شو؟ دویم حالت ته راځم. که چیرې دوه مستویګانې یو له بل سره
یو مشترک خط ولري، دوه مستویګانې یو له بل سره یو مشترک خط ولري، نو دواړه مستویګانې یو له بل سره څنګه دي؟ یو له بل سره متقاطي دي. تاسې وګورئ داسې دا یوه مستوي شوله د کیو او دا یوه بله مستوي ده. دا د یوه بله مستوي شو. اوس تاسې وګورئ دې ته فرضاً زه وایم د پی مستوي. اوس دغه د پی مستوي او د کیو مستوي یو د بل سره یو مشترک خط لري داسې دغه خط ته دا شین خط په شین مارکر چې کوم ما جوړ کړی دی تاسې وګورئ دغه خط ته ای بی دې خط ته موږ تاسې مشترک فصل وایو. که چیرې دوه مستویګانې یو له بل سره یو مشترک فصل ولري یا یو له بل سره یو مستقیم خط ولري یا یو له بل سره دوه شریکې نقطې ولري نو دواړه مستویګانې یو له بل سره څنګه دي؟ یو له بل سره دواړه مستویګانې متقاطي دي. دریم حالت ته راځم. که چیرې دوه مستویګانې یو له بل سره کومه شریکه نقطه ونه لري داسې دا وګورئ دا د کیو مستوي ده او دا د پی ده. اصلا دا د پی او د کیو مستویګانې یو له بل سره کومه شریکه نقطه نه لري. تاسې وګورئ زه تاسو ته یو مثال در کوم. دا کتاب یوه مستوي ده، دا خط بله دا تخته پاک مخ چې ده دا بله مستوي ده. تاسې وګورئ اصلا دا یو له بل سره شریکه نقطه نه لري، داسې شکل باندې دي. نو که چیرې دوه مستویګانې یو له بل سره کومه شریکه نقطه ونه لري نو دواړه مستویګانې څنګه دي؟ یو له بل سره موازي دي. موږ بیا څه وایو؟ موږ وایو چې دغه دواړه مستویګانې بیا یو له بل سره موازي دي. صحیح شو؟ ښه ګرانو شاګردانو نن موږ تاسې په 26م درس کې د مستوي په داخل کې د خط په حالتونو باندې کار وکړو. دوه حالتونو باندې موږ درې حالتونه لري، یا به یوه شریکه نقطه لري چې یوه شریکه نقطه لرله متقاطي دي، که دوه شریکې نقطې لرلې که دوه شریکې نقطې یو له بل که هېڅ شریکه نقطه نه لرله او په مستوي کې واقع نه او متنافر دي، او که چېرته کومه شریکه نقطه نه لرله نو بیا یو له بل سره موازي دي. او همدارنګه د دوه مستویګانو حالتونه مو ولوستل، یا به یو په بل باندې منطبق وي یا به مشترک فصل ولري یو له بل سره متقاطي دي، او که کومه شریکه نقطه ونه لري نو بیا یو له بل سره څنګه دي؟ یو له بل سره موازي دي. صحیح دی؟ نو د دې دا شکلونه به تاسې کور کې ولولئ. سلمه صفحه کې ستاسې د کتاب یو تمرین درکړی دی، هغه به تاسې کار وکړئ، ستاسې کورنۍ وظیفه شوله. نو زه پر همدومره بس د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.